الله و ابراهیم اسحاق او یعقوب ته وویل چې د دې غونډۍ سر ته وخیږه او شاوخوا وګوره، دا هغه ځمکه ده چې ما او تا ته درکړې ده. بیا روان سه او غره سر ته وخیږه. اوس موږ ګورو او هغه ځایونه معلوموو او بیا په هغه ځای کې میش کیږو. موږ مسا دا غره ته پر لاره یو چې دا د حبران او بیت اللحم ترمنځ یو ویجاړ ځای دی. دې غره ته د رسېدو دوه شرایط دي: نه به ښځه راځي او نه به د چا سره مرکه کوي. غره ته پر لاره مو یو څو د ځوانانو او پسونو ډلې ولیدلې. دوی ټول د فلسطینیانو پر مځکو میشت سوي وو. دا ټول د اسرائیلو د هغه نوې ستراتیژۍ برخه ده چې له مخې یې د فلسطینیانو مځکې غصبول غواړي. دوی د ستر اسرائیل جوړولو هیلې لري او دا کار یو الهي امر بولي. دا ځوانان د خپلو مشرانو تعقیب په پټو سترګو کوي. موږ په دې برخه کې د خپلو ځوانانو تعلیم ته زیات وخت ورکوو ترڅو د اسرائیلو د ځمکې بیرته اخیستلو نظریه تعقیب کړي. دا د فاشیستانو او توکمپالو یوه ډله ده. دوی په رسمي ډول د یهودو د واک ته د رسېدو لپاره هر څه کوي. دوما یو فلسطینی ښار دی چې په شمالي ویسټ بانک کې موقعیت لري. د جولای په یوه ګرمه شپه کې په ډېره خواشینۍ سره دا ښار د فلسطینیانو پر وړاندې د غاصبو یهودیانو د وحشت شاهد ما لمبې ولیدلې خو نور مې څه نه دي په یاد. یوازې مې دا په یاد دي چې زما پر بدن تلویزیون ویلې کېده. یو چا په دې وخت کې آیت ته ورغږ کړل، هغه بیا راغلی او زه یې د باندې وویستلم. یوازې مې همدا په یاد. یو څو کاله وړاندې په دومه کې د غره د سر هلکانو په نامه د غاصبینو یهودیانو یو ډله وه. دوی ولاړل تر څو د تل په څېر بیا پر یوه کلي حمله وکړي. په هغه شپه یې د خلکو ډک یوه کور ته اور واچوي. په هغه اور کې یو ماشوم د خپل مور او پلار سره یو ځای په اور شهیدان شول. او یوازې دا یو زوی یې ژوندی پاتې شو، خو کورنۍ یې له لاسه ورکړه. دا جرم د غاصبو یهودیانو د پوره یوې ډلې لخوا ترسره سو، خو جزا یوازې یوه ته واورول سوه: امیرم بنیولیاو. ایتمار بنګور چې اوس د اسرائیلو د ملي امنیت وزیر دی، د ده وکیل و. ایتمار بنګور د غره د سر په نامه د بدماشانو مشر و. د خورا ډېر خلک سره راټول کړي وو او دا وحشت یې ورښودی تر څو په دې ډول پر فلسطینیانو حملې وکړي. دا قصه نور اړخونه هم لري.
د ډوما تر حملې وروسته یوه انځوریزه راښکاره سول چې پکښې غاصب یهود په داسې حال کې د خوښۍ اتڼونه کوي چې د وژل سوي ماشوم عکس یې د تورې په سر کې ټومبلی دی. د واده په دې انځوریزه کې لیدل کیږي چې ایتمار بنګور خان دی. د محکمې څخه د باندې د سوځول سوي کورنۍ خپلوان راغلل، نو یهودیانو پر نارې کړې چې علي چیرې دی؟ علي دلته نسته، علي په تنور کې دی. Ali's not here. Ali is on the grill. هغه يهودي چې سزا ورته واورول سوه هم د غره د سر د بدماشانو یو غړی دی. د غره د سر ځوانان ډیر خطرناک، لوچګان، وحشي او جنجالیان دي او دوی باید راوګرځول سي. دا د 10 څخه تر 20 کلونو پورې ځوانان دي.